نو اسی تا پی ایمان وایا دیر سے پارے قرآن دا مڑو اوریدل نمانی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مڑو اوریدل بقول دوی بعض صحابہ کرام ہم دا مڑو اوریدل نمانی. نو ما خدا خبر مخکم کړي و کڅوک وی چې دا مسله صحاباو کې اختلافي وا نو هغه د مال دا جواب راکړي چې قران کریم وی چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. تاسو چې په کومه خبره کې اختلاف پیدا شي فوراً الله او رسول باندې پیش کړئ، اختلاف ختم کړئ. رسول ته الله وی چې تما دې د پاره لګلې چې اختلافي خبرې په دوی کې ختم کی. سورہ ہود کی آیت ده. نو چې صحابه د مړو د اوریدو مسله حل کړي نه ده، هغوی په دې آیت عمل بیا کړي، د دې جواب دی دوی راکیو. او محمد رسول الله چې پکې دا اختلاف ختم کړي نه ده، نو پیغمبر هم په دې آیت عمل کړي، دوی دی د دې جواب راکی. زمنګ عقیده دا چې دنیا کې هیڅ یو صحابي د مړو د اوریدو قائل په بخاری کی چې کوم درې روایات دي د مړو د اوریدو یا د قلیب بدر والو چې ابو جهل وغیرہ په کوی کی واچول او یا د مړو چې خوک شاراوري دا ټول روایتونه سوچ من غړت او سوچ درو هیڅ حقیقت نشتا. راویانو حقیقت ما تاسو ته بیان کو تقریبا د سلو نه پورته کتابونو حواله می په درکې چاله تفصیل پکاروي هغه دی وګوري. اوس هغه د دې لاندې یوه خبره دا لیکلې ده چې څوک د مړو اورېدل نه مني، وایي دا ډېر کم عقل دی. کم عقل وایي ځکه دی چې دی دا وایي چې دا خو غوږونه دي د اورېدو دپاره او د لیدو دپاره دا سترګې دي. نو لہذا چې غوږونه او سترګې نشته نو دی څنګه اوري؟ وایي دا خلق د الله تعالی قدرت محدود کوي. وی د دې خلکو خیال دا دی چې یاره الله تعالی بغیر د سترګو په چا څه شی لیدلی نشي او بغیر د غوږونو په چا څه شی اورولی نشي. په دې خبره پوه شوې؟ بریلویت ہو تو ایسی دیتا پشمدار بریلیت وی. منگ دا ویو چی زرگیا منگ دا اللہ قدرت کمونا منگ دا اللہ دا آیتنا منو چی پا صورت احزاب کی راغلی دی 62 نمبر آیت کی اور پا صورت فاتر کی راغلی دی 63 نمبر آیت کی چی اللہ فرمائی سنت اللہ فی الذین خلو من قبلہم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور بل سورہ فاتر کی ہوئی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ فرمائی چی پخوانو سنو خلقو کی زما یو قانون دے او قانون بدلی گی نو منگ چی ویو چی نارے نسڑے نبلار بیگی نارے نسڑے نبلار بیگی. نو پیر صاحب تبوائی چی دا اللہ تعالی قدرت دا منکری نو بیا با پیر صاحب ستا دا عقیدوی چی نارے نبلار بیگی آو پیر صاحب کتوائی چی نارے نبلار بیگی نو سبا بیاو منم چی تا اللہ تعالی طاقت ناقص نگانے تب بیا دام مانی چی دا پیلر بچے راوڑی او کتوائی چی پیلر بچے نہ راوڑی زبدرتین چی دا خطا اللہ تعالی کمال نہ مانی گڑ چی نلگشی خخکلے بریلے راوڑے شی تب بیا داما سر مانی اس کا نہ مانی زبدرتوائیم چی تا دا اللہ تعالی قدرت نہ مانی. خیال دے دے چی چرگا لگ کوششو کی نو آغا اس راوڑے شی کتوائی چی نہیں روڑی زبدتوائیم چی دا خود دا اللہ قدرت نہ مانی. نو پیر صاحب دا تو شل کا دا کما عقیدہ چی تالی کلی دا تا شل کا خلقو بغلاوی خودتے شل کا پا خبرہ میں پوشوے. نو لہذا دے وئی چی کڅوک دا وئی چی مڑی ذکر نہ اوری چی غوگونی نشتا
او سترګې نشته، روحي نشته، لہذا دا اسباب منقطع دي، نو لہذا الله سره نور اسباب هم شته وي، یوازې غوږونه خو نه دي که نه، الله خو په هر څه شي اورولی شي. نو چې څوک وایي چې مړي ناوري دا د الله تعالی قدرت محدود ګڼي، نو پیر صاحب بیا به ته دا منې چې چرګه اس راوړلی شي، او که وایي چې نه نه شي راوړلی نو بیا د الله قدرت ته محدود ګڼي، او که نه وایي چې نه شي راوړلی نو خبره بیا هغه ده چې موږ یې او ته به یې مانې. قرآن دوه ځایه ویلي دي ولن تجد لسنت الله تبدیلا، الله وایي چې زما قانون نه بدلیږي، دنیا کې او په برزخ کې قانون زما دا دی چې دنیا کې خلق اوري په غوږونو، دنیا کې خلق ویني په سترګو، لہذا د دې قانون نه تبدیل الله سره د هزارها وسایلو من قایل یو چې الله سره اسباب شته، خو دنیا کې د ډیرو اسبابو باوجود الله تعالی چاته په ویښه بغیر د سترګو شی او بغیر د غوږونو ور باندې اورېدل، په ورځ د قیامت به لاسونه او پښې خبرې کوي، سترګې به هم خبرې کوي، خو دنیا کې ژبې نه بغیر خبرې ولن تجد لسنت الله تبدیلا. نو پیر صاحب چې دا مړي نه اوري دا الله ویلی دي. الله فرمایي چې تاسو د کم چا عبادت کوئ اموات غیر احیاء لا یشعرون ایان یبعثون، چې تاسو مانا علاوه چاته عبادت کوئ دا بالکل مړه دي، ژوندي نه دي، دوی ته دا پته هم نه لګي چې موږ به کله راپاڅو. وهم لا یسمعون، هغوی هیڅ نه اوري. الله دا نه دی ویلي چې غوږونو نه بغیر اوري، هغوی وهم لا یسمعون، هغوی هیڅ نه اوري. پیر صاحب تا دا ټولو آیاتونو باندې سترګې پټې کړې او بریلیت دې پټ غونې په دیوبندیت کې پیوند کړ. نن سباونو کې پیوندکاری راځي، دا په دیوبندیت کې پیوندکاری ده. دیوبندیت کے اندر بریلویت کا پودا لگانا، یہ کوئی سیکھنا چاہے تو کربوغا شریف میں لوگ سیکھ سکتے ہیں. چې بریلیت کے بسڑے څنګه دیوبندیت کے بسڑے د بریلیت چې شی وایي وته ودرے گا یو خبره. نو لہذا دے وایي چې بلا اسبابو کڅوک وایي چې دا خو بغیر د اسبابو نه اورېدل صرف الله کوي، بیا مخکې یوه بله خبره پیر صاحب کړې ده. پیر صاحب وایي چې یوازې په دې سترګو لیدل، یوازې په دې غوږونو که اورېدل کیږي، نو وایي چې یوسف علیه السلام خوب لیدلی و، نو هغه په دې سترګو لیدلی و. زه پیر صاحب نه پوښتنه کوم، درې خوبونه هغه بیان کړي دي چې یوازې مسلمان هم نه، ویا جیل کې چې دوه کسان وو د بادشاه خادمان، هغوی خوب لیدلی و، وایي په دې سترګو یې لیدلی و. بادشاه د مصر خوب لیدلی و، په دې سترګو یې لیدلی و. زه ورته یم چې پیر صاحب نه په دې سترګو خو یې نه و لیدلی، آیا دا خوب یې قبر کې لیدلی و؟ خوب یې قبر کې لیدلی و؟ که خوب یې قبر کې لیدلی و خو بیا به ستا په خبره غور وکړو، او که دا خوب په ژوند لیدلی و نو منګه جګړه د مرګ نه بعد په خبرو اورېدو ده، مرګ نه مخکې په خبرو اورېدو زموږ جګړه نه ده. ته مثالونه د ژوند مه ورکوه، مثالونه د مرګ ورکه. که مرګ نه بعد چا خوب لیدلی وي لکه زموږ پیر ګوهر علي شاه صاحب دامت برکاتو هم وی چې په یو سړي باندې چا د مرګ نه بعد جادو کړی و، نو سړی چې خاندي مړیه داسې وخانده چې کفن خو وشلوي که نه. اوس پیر صاحب ښکلې خبره کړې ده کفن اشلولی دی، ته پیر صاحب کفن هم نشلوي واسې سړي خندوي. نو که چرې د یوسف علیه السلام و هغو دوو غیر مسلمو خوب لیدلی دی، نو د مرګ نه بعد یې مرګ نه مخکې لیدلی دی، او مرګ